السلام علیکم دوستانو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ هم پای ته ورسېدل. افغانستان 545 منډې جوړې کړلې، 4 لوبغاړي وسوځېدل. توپخانه زیمبابوې ته وسپارل. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. حشمت شهیدي هغه نوم چې د افغانستان او نړۍ کرکټ به یاد ساتي. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی افغان لوبغاړی سو چې په ټیسټ لوبو کې د غبرګي سلیزې وهي. 200 منډې جوړې کړې، رب دې نور هم وځلوي. افغانستان د لوبې په دویمه ورځ هم توپخانه تر سره کړل. ماشاءالله هر لوبغاړی خپل مسؤلیت ادا کړ. نتیجه هغه و چې 500 سلیزې غبرګي سلیزې جوړې کړلې. لکه حشمت شهیدي 200 منډې جوړې کړلې، اصغر ستانکزي 144 منډې جوړې کړې چې د سکندر رضا لخوا LBW آوټ سو. په وروستیو کې ناصر جمال هم 55 منډې جوړې کړلې چې لا هم نس وځېدلی دی. وروسته یې زیمبابوې ته توپخانه وسپارل. زیمبابوې د دویمې ورځې تر پایه پورې 50 منډې جوړې کړلې، کوم لوبغاړی نه وسوځېدی. کسوزا په 14 باندې ناټ آوټ ولاړ دی. ماسویر په 29 باندې ناټ آوټ ولاړ دی. افغان توپ اچوونکو سید شیرزاد په 4 اوره کې 11 منډې ورکړلې. حمزه اوتک په 8 اوره کې 18 منډې ورکړلې. راشد خان به په 15 اوره کې 1 اور میدان وکړي 15 منډې ورکړلې. پاته لوبه به سبا تر سره کېږي. سبا به هم زیمبابوې توپخانه تر سره کوي. دا د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې د دویمې ورځې حال. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.